الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. مخکې آیت مبارکه د حرمت په میاشت کې چې د رجب میاشت شروع شوې وه او د صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین خیال داو چې میاشت د 13 ده او دا د جمادی الثانی 13مه ورځ ده، نو هغې په هغه کافر قوم باندې حمله وکړه چا چې مسلمانانو ته تکلیف ورکو. بیا وروستو پته ولګېده چې میاشت د رجب نوې شوې وه، د حرمت میاشت شروع شوې وه او په دغه وخت کې د حرمت په میاشتو کې جنگ کول حرامو. وروستو بیا مسلمانانو ته اجازت ملو شوی دی چې تاسو د حرمت په میاشت کې هم د کافرانو سره جهاد کولی شئ. چونکه هغه وخت کې جهاد کولم جایز نو د حرمت په میاشت کې، نو د هغې باره کې صحابه فکرمن شو او د نبی علیه السلام نه تپوس وکړو چې هسې نه موږ په دې باندې ګناهګار شوي نه یو او بل زموږ دا جهاد به قبول شوي که قبول شوي به نه موږ ته پې ثواب میلاویږي که نه به میلاویږي. نو د هغې باره کې الله پاک دا دویم آیت مبارکه ولیږو چې په دې کې 3 صفات ذکر کړي دي، یو د ایمان صفت او دویم د هجرت صفت. ځکه تر څو پورې مکه مکرمه فتح شوې نه وه، نو تر هغه وخته پورې د مکې مکرمې نه هجرت کول چې کله نبی علیه السلام هجرت وکړو نو تر فتح مکې سن 8 هجری پورې د مکې مکرمې نه هجرت کول دا فرض عین و. چاته چې به عذر او رکاوټ به ورته جوړېدو هغه نشو تللی، هغه معذور او هغه ګناهګار نو. خو چا چې د هجرت کولو طاقت و نو په هغه باندې هجرت داسې فرض و څنګه چې 15 وخته مونځ فرض دی. نو دویم صفت د هجرت ذکر کو چا کې ایمانی او هغه هجرت هم کړي، او دریم صفت ذکر کو جهاد فی سبیل الله، د الله په لاره کې جهاد کول. نو دا درې واړه صفات الله پاک ته خوښ دي. بنیادی صفت د ایمان دی او بیا ورپسې 2 صفات د هجرت او د جهاد ذکر کړل چې دغه 400 مجاهدین په دې ټولو کې کامل درجې سره ایمان هم موجود دی، هجرت هم کړی دی د مکې مکرمې نه مدینې منورې ته، او اوس جهاد فی سبیل الله هم وکړو. نو دوی دی د الله پاک د رحمت نه نا امید کیږي نه، دی د الله پاک د رحمت امید بساتی چې دا جهاد وی کړی دی د الله پاک د رضا دپاره، نو الله پاک به دی ته په دې باندې اجر او ثواب ورکوي. او کما اجتهادي غلطي چې وشوله چې د رجب میاشت شروع او دی ته پته نه وه په هغې کې جهاد وکړو، یو کافر قتل کړی دی، هغه به ورته الله پاک معاف کړي. او بل ځکه الله پاک خپلو ګناهګارو مؤمنانو بندگانو ته خطاب کوي قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم، ای زما هغه بندگانو چې تاسو د ګناهونو په وجه باندې په خپل ځان باندې زیاتې کړی دی، لا تقنطوا من رحمت الله، تاسو د الله پاک د رحمت نه نا امیده کیږئ مه. ګناهګارو ته الله پاک تسلی ورکوي، اطمینان ورکوي چې تاسو هر څومره ګناهونه کړي دي د الله رحمت وسیع دی، توبه وباسئ، د الله پاک نه معافي وغواړئ، الله پاک به ستاسو توبه قبوله کړي، الله پاک به درته معافي وکړي. نو دغه هلته خو د ګناهګارو خلقو خبره ذکر ده، او دا خو ګناهګار نو، دوی کې خو ایمان او دوی کې هجرت کړی او دوی جهاد فی سبیل الله کړی دی.
نو تاسو ولې د الله پاک د رحمت نه امید شوي نو تاسو هم د الله پاک د رحمت امید وساتئ ځکه تاسو عمل کړی دی د الله د رضا دپاره او کومه خطا شوې ده نو الله پاک غفور الرحیم دی د هغې تاسو ته معافي کړې ده څومره صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین هغې نه څه کمی کوتاهي شوې ده د هغې ورته الله پاک په دنیا کې معافي کړې ده د آخرت د سزا نه هغې پاک کړي دي ان الذین یقینا هغه کسان آمنو چې ایمان یې راوړی دی ایمان پکې شته دی والذین هاجروا او هغه کسان چې هجرت یې کړی دی وجاهدوا او هغه کسان چې جهاد یې کړی دی فی سبیل الله د الله په لاره کې جهاد فی سبیل الله دا هم لوی او عظیم عمل دی الله پاک ته خوښ عمل دی نو ایمان هجرت او جهاد چې تاسو کې دا درې واړه صفات موجود دي اولئک دغه کسان چې دا کم جهاد ته تلي او د رجب په لومړني تاریخ کې جهاد کړی دی د غلطۍ په وجه باندې یرجونا دوی امید ساتي رحمت الله د الله پاک د رحمت الله پاک بخپل رحمت دوی ته متوجی کی او کومه اجتهادي غلطي وشو د هغې به ورته الله پاک معافي وکړي والله غفور الرحیم والله الله پاک غفور ډیر بخون کې دی رحیم او ډیر زیات رحم کون کې دی نو چې کله هغې ته خپله غلطي معلومه شوله نو په هغې باندې پیمانه شو او تپوس یې وکړه د نبي علیه السلام نه نو الله پاک دا دواړه آیاتونه مبارک راولېږل د هغې په حق کې چې الله غفور الرحیم دی تاسو ته هر څه معاف کړي تاسو خو نیک عمل کړی دی خو صرف اجتهادي غلطي تاسو نه شوې ده د جمادی الثاني په 30 تاریخ کې او د رجب په 1 تاریخ کې بس هغه درته هر څه الله پاک معاف کړي دي ان الذين آمنوا یقینا هغه کسان چې ایمان راوړی دی والذین هاجروا او هغه کسان چې هجرت کړی دی وجاهدوا او جهاد کړی دی فی سبیل الله د الله پاک په لاره کې اولئک دغه کسان یرجونا دوی امید ساتي رحمت الله د الله پاک د رحمت والله غفور الرحیم او الله پاک ډیر بخونکی او ډیر زیات رحم کوونکی دی اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين برحمتك.